موږ کور ته ورغلو چې مولوي صاحب موبایل بندوي دغسې تللی وظیفې ته. زه چې کله د وظیفې ځای ته د رینور ولسوالۍ ته ورغلم هلته مې امیر صاحب نه پوښتنه وکړه چې امیر صاحب مولوي صاحب نادره که دا 3 ورځې کېږي. هغه ویل چې دغسې هغه خو رخصت واخیسته او ویل چې ځم کابل ته. نو سړی هماغسې دا 3 ورځې یعنې مخکې نادره که شوی و. بیا زه راغلم ریاست د امر بالمعروف ته رئیس صاحب ته مې وویلې، رئیس صاحب را سره شو. نو بیا لاړو قومندانۍ ته. نو هغې نه م پوښتنه وکړه. نو هغې ویل زه الله به خیر کړي انشاءالله پیدا به شي، صحیح به مونږ پسې وګورو او میډیا ته به یې ورکړو، سړي معلومات به وشي. نو بیا داسې ووایه چې تقریبا ډېر وخت نادره کوو سړی. بیا د رینور ولسوالۍ ته هلته کوم پوسټ کې چاجي کړی و چې دغسې یو شهید ده او په پروان ولایت کې په جنګل باغ سیمه کې هلته پروت ده، که څوک یې پېژني وارثین دې راشي او دا دې وګوري. نو بیا پس د هغې رئیس صاحب الله دې د هغه په عمر کې برکت واچوي، نور ملګري وو نو هغوی موږ سره لاړل او هغه شهید د هغه ځای نه انتقال کړی و قومندانۍ ته. نو هغوی قومندانۍ ته ورغلو. قومندانۍ ویل چې دا خو 3 ورځې مخکې مونږ لیږلی د طب عدلیې ته انتقال کړی هم ده. نو بیا مونږ راغلو طب عدلیې ته. نو هلته بیا رئیس صاحب د وزیر صاحب سره رابطه وکړه، هغه خپل معاونین راولېږل طب عدلیې ته. نو پس د ټیسټو او میاناتو ظاهري نه هغه واخیسته، موږ ته خپل شهید وسپاره. هر یو جوړې ته دې راتلل، پلار او زوی یې خفه و. بیا یې دعوت ورکول چې دا ستا پلار دی او ته دا یې د زوی دی. او په درینور کې د مولوي صاحب بد خاطره نه لرو، هغه شهادت د الله دربار کې قبول کړي. مولوي صاحب خپل مال باندې، خپل موټر باندې، خپل چې د دې جیب کې چې شو هغه غل وړی دی. نو دې په باره کې زموږ نظر هم زموږ وجود هم دا مني چې دا به د غلو کاري.